الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. صلوا رب سبحانه سورة النساء نلسم نمبر آیت دی مخکینو آیاتونو کې د زنانو د حصو بحث وکړو او بیا چې کومه زنانه د هغې نه بدکاري وشي نو تاسو دوی په کورونو کې حصارې کوي تر دې پورې چې د مرګ فرشتې راشي دوی وفات کړي او یا الله جل شانه د هغې لپاره لار وګرځوي. نو بیا سورۃ النور کې د هغې ذکر وشو چې کومه زنانه غیر شادي شده وي یا کوم الګ غیر شادي شده وي زنا وکړي نو دته به چې دی هغه سل کوړې دا چې دی هغه حد دا لګېږي. اوس په دې آیت کې الله جل شانه ذکر کوي یا ایها الذین آمنوا لا یحل لكم ان ترثوا النساء کرها. اے ایمان والو جایز نه دي ستاسو لپاره چې تاسو په میراث کې ویسي زنانو لره په زور سره. زمانه جاهلیت کې به مسله دا وه سړی به مړ شو څنګه به د هغې نور مال او اسباب په میراث کې وړی کېدو دغه شانتې به د هغې بیبي دا هم په میراث کې وړلی کېده. نو الله جل شانه د هغې نه منع وکړه چې یا ایها الذین آمنو اے ایمان والو لا یحل لکم جایز نه دي ستاسو دپاره ان ترثوا النساء چې تاسو په میراث کې ویسئ زنانو لره کرهن په زور سره او ولا تعضلوهن تاسو مبندوئ دی لرا یعنی د نکاح کول. چونکې زمانه جاهلیت کې یوه مسله دا وه چې زنانه ته به میراث دا نه میلاوېده او هغه ماشومانو ته به هم میراث نه میلاوېده چې کوم به جنګ نشو کولی. میراث به هغه چا وړو چې هغه به بالغ وو د جنګ قابل وو. بلکې زنانه هم جنګ نشي کولی ماشومان هم جنګ نشي کولی نو دوی به د میراث نه څه دا به محروم. خو بیا زنانو له به چا هبه ورکړې وه چا بوله یو شیز بل شیز دا به ورکړی و د هغه سره به نو دوی به دا زنانه دا حصاره کړې وه د دې لپاره چې دا کم څه ورسره دي دا دوی ته حواله کړي نکاح ته به نه پرېښودله. نو الله جل شانه وي ولا تعضلوهن تاسو مه بندوئ دې لره مه حصاروئ دوی لره لتذهبوا دې دپاره چې تاسو واخلئ ببعض ما آتیتموهن بعضې هغه څه چې تاسو ورکړي هغې ته الا ان یأتین بفاحشة مبینه مګر دا چې دوی راتلل وکړي په یو ګناه ښکاره باندې. فاحشې نه مراد عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها حضرت زکحاک رحمه الله وغیرہ په نسبت د خاوند نافرمانی ده یا بد زبانی ده
معارف القرآن دا ذکر کړی دي. او ابو قلابه رحمه الله او حسن بصری رحمه الله هغه وایي د دې نه مراد زنا او بحیايي ده. نو بیا دا په کور کې حصہ راوړل شي. خدا حکم ختم شوی دی د سورۃ النور په آیت سره. ځکه چې کومه زنانه بدکاری وکي زنا وکي نو که غیر شادي شوده وه نو د هغې دپاره بیا سل دوی دي، سل کوړې دا به ورکولی کېږي. دا د هغې دپاره حد دی. او چې کوم شادي شوده زنانه وه نو د هغې الشیخ والشیخة اذا زنیا فرجموهما، چې کله شادي شوده سړی او شادي شوده زنانه دا زنا وکي بدکاري وکي نو تاسو بیا دوی څه کوي؟ دا رجم کوي. نو دا تلاوت دا منسوخ دی، حکم دا باقی دی. نو کور کې به به حصارې نه، ځکه دا مخکې و دا حکم، خو بیا الله د دې لپاره لار راویستله او هغه رجم دی چې شادي شوده وه او غیر شادي شوده وه نو سل کوړې دا به ورله ورکولی شي. او وعاشروهن بالمعروف، تاسو ژوند تېروئ د دوی سره په ښې طریقې سره. فإن کرهتموهن، پس که چېرته تاسو نه خوښوئ دوی لره نو فعسا، پس قریبه ده ان تکرهو شیئا، چې تاسو بد ګڼئ یو شیز لره، ویجعل الله فیه خیرا کثیرا، الله به ګرځولی په دې کې ډېر زیات خیر. زنانه ده دا د ګسې پختۍ نه چې دی دا پیدا شوې ده، او پختۍ کې فطرتن چې دی دا کوږوالی فروت وي. نو که اوس دغه پختۍ سړی دا سیده کوي نو خامخا هغه به ماتېږي. نو زنانه دغه شانتي ده د دې په دې فطرت کې به دا دغه وي، نو دې سره به داسې طریقه باندې ژوند تېرې چې بس نه ماته شي او نه به بیخي خپل دغه ته چې ده دا پرېږدي. نو فایده به ترې اخلي، خو په دې طریقه باندې چې خامخا په هغې کې به خپل دا دغه وي، فطرتن دغه به پکې وي، خو ته به ورسره ځان دا سمې نه بلکل چې دا سمه سیده کړي. ځکه سیده کېږي نه، نو چې سیده کوي بیا به ماتېږي. نو د دغه کوږوالي سره سره به ترې پیدا د اخلي. نو ویجعل الله، الله به وګرځوي فیه په دې کې خیرا کثیرا، ډېر خیر، نیک اولاد به ترې الله تعالی درکړي، نور منافع دا به ترې الله تعالی چې دی درکړي. او وإن اردتم استبدالا، او که چېرته تاسو اراده لرئ د بدلولو د یوې بیبي مکان زوج په ځای د بلې بیبي باندې، یو هم نه یې خوښه اوس بله اخلئ، خو اوس د یوې له تاسو هغه مهر ورکړی دی او ډېر مال هم ورکړی دی او تاسو ورله طلاق ورکوئ، نو تاسو به ترې دغه مهر دا نه اخلئ، دا د هغې حق دی. ځکه تاسو یو بل ته نږدې شوي وئ، نو اوس ترې تاسو څنګه چې دی اخلئ، دا ستاسو حق کېږي نه. وإن اردتم استبدالا، وایي که چېرته تاسو اراده لرئ د بدلولو زوج د یوې بیبي مکان زوج په ځای د بلې بیبي باندې، وآتیتم، او په داسې حال کې چې تاسو ورکړئ احداهن په دې بیبیانو کې یوې ته قنطواره ډېر مال، نو فلا تأخذوا منه، پس تاسو ما اخلئ د هغې نه شیئا ذره برابر معمولي شي. اتأخذونه، آیا تاسو اخلئ دې لره بهتانا په طریقه د بهتان باندې، و اثما مبینا، او ګناه ښکاره، او وکیف تأخذونه، څرنګه تاسو اخلئ دې لره وقد افضى فقد وصولا، په تحقیق سره رسیدلی دي بعضکم بعض ستاسو نه الی بعض بعضو ته، تاسو خو ایجاب او قبول کړی دی، قبوله کړې مې او قبوله کړې مې دا ایجاب او قبول چې دی دا شوی دی یو بل ته رسېدل شوي دي. او اخذنا، او دوی زنانه اغستې د منکم ستاسو نه میثاقا غلیظا، وعده مضبوطه، مراد ته عقد د نکاح دی، نکاح شوې ده، نو اوس څنګه ته تاسو دغه مال چې دی د اخلئ، نو دا ستاسو لپاره جایز نه دی، دا به ترې نه اخلئ. یا ایها الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یحل لکم، جایز نه دی ستاسو دپاره ترثوا النساء، چې تاسو په میراث کې ویسئ زنانو لره، کرها په زور سره، په زبردستۍ سره، ولا تعضلوهن، او تاسو مه حصاروئ دوی لره، لتذهبوا، دې لپاره چې تاسو واخلئ ببعض ما، بعضې هغه
آتیتموهن چې تاسو ورکړی دي زنانو ته الا ان یاتینا مگر دا چې دا زنانا راتلو کی بفاحشة مبینه پیوی گناہ کار باندې وعاشروهن او تاسو ژوند تیروئ د دوی سره بالمعروف فخی طریقې سره فإن کرهتموهن پس کچرتا تاسو خوخوئ وإن کرهتموهن پس کچرتا تاسو بدګنئ دوی لرا فعسا پس قریب دا ان تکرهو چې تاسو بدګنئ شیئا یو شیز لرا ويجعل الله او الله با وغرزي فيه بدی کی خیرا کثیرا خیر ډیر وان اردتم استبدالا کچرتا تاسو اراده لرئ د بدلولو زوجین دیوی بیبی مکان زوجین پزید بلی بیبی باندې وآتیتم او حال داده چې تاسو ورکړئ احداهن پدی بیبیانو کی یویتا قنطوارا ډیر مال فلا تاخذوا پس تاسو ماخلی منه د دینا شیئا تشی اتأخذونه آیا تاسو اخلی دی لرا بهتانا پطریقا د بهتان باندې و اثما مبینا او گناہ کارا وکیف تأخذونه او سرنگی تاسو اخلی دی لرا وقد افضوا پتاکک سرا رسیدلی دی بعضکم بعض استاسونا الى بعض نورتا واخذنا او دی زنانو اغستری منکم استاسونا میثاقا غلیظا وعدا مضبوطا یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو لا يحل لكم ندی جائز تاسو دفارا ترثوا النساء چې تاسو په میراث کې وي ایسي زنانو لرا کرهن په زبردستی سرا په زور سرا ولا تعذوهن او تاسو مې سره وې دي زنانو لرا لترهبوا دې د پارا چې تاسو واخلئ ببعض ما بعض اغا مهر او اغا مال آتیتموهن چې تاسو ورکړی دي زنانو ته الا ان یاتینا مگر دا چې دا زنانا راتللو کی بفاحشة مبینه په یو ګناه کار باندې وعاشروهن او تاسو ژوند تیروئ د دې زنانو سره بالمعروف په ښې طریقې سره فإن کرهتموهن پس کچرتا تاسو بدې ګڼئ دې زنانو لره تاسو ناخوښوئ دې زنانو لره فعسا پس قریبه ده تکرهو چې تاسو به بد ګڼئ شیئا یو شی ويجعل الله او الله وګرځي فيه باغی کی خیرا کثیرا خیر ډیر وان اردتم کچرتا تاسو اراده لرئ استبدال زوج بدلول دیوی بیبی مکان زوج پزید بلی بیبی باندې وآتیتم او پداسی حال کی چې تاسو ورکړئ احداهن بدی بیبیانو کی یویتا قنطوارا ډیر مال فلا تأخذوا پس تاسو ماخلی منه ددغنا شیئا تشی اتأخذونه آیا تاسو اخلی دی لرا بهتانا پطریقا د بهتان باندې و اثما مبینا او گناہ کارا وکیف تأخذونه او سرنگی تاسو اخلی دی لرا وقد افضوا پتاقیق سرا رسیدلی دیو نزدی شوی دی بعضکم بعض استاسونا الى بعضتا و اخذنا او دوی زنانو اغستری منکم استاسونا میثاقا غلیظا وعدا مضبوطا واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. يلا سبحانك اللهم وبحمدك
الا خبر الله تعالى محمد نصیب الله زمون کامل مغفرت نصیب الله د نیک اعمال کولو توفیق راکړي د بد عملونو نه محفوظ کړي دا کوم مرحوم الله د کامل مغفرت نصیب کړي د دې درس اجر او ثواب د دې روح ته چې دا ورسي الله د دې درس په برکت باندې د دې د قبر د منور کړي الله روخانه کړي الله د جنت د برکتونو تکلیفي چې دې الله خوشحالیان چې دا ورور کړي په قبر کې الله د قبر چې کوم سخت ژوند او کوم مصیبتونه دا غي نه چې محفوظ کی الله د رحم معامله وسره وکړي الله تقصيرات چې معاف کړي اسمان دې ته سبي جبل ورکړي الله مونږ ته د سخت سفر لپاره الله د نیک اعمال کولو توفیق راکړي الله اسبس اخ احیا بغیر دغه چې دغه مونږ الله بغیر یعنی بس بغیر د اعمالو چې دغه د رحم معامله وسره چې وکړي صلی الله تعالی علیه وسلم محمد